سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو نن درته په یوې ویډیو کې هرکلی وایم په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ یارنه کلیک کې یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. که د نجلۍ د پیغلتوب یا بکارت پرده نه وي د شریعت حکم ساتئ. د میړه اهل ته د نوکۍ بیبي د بکارت پردې د وینو ښکاره کول. په ځینو منطقو کې دا رواج دی چې د ښځې د بکارت د پردې وینې د خاوند کورنۍ ته ښودل کېږي چې د هغې ښځې په عفت باندې ګواهي ورکوي. دا ډېر بد او قبیح رواج دی. خاوند ته جایزه نه ده چې په دې مسله کې نافعلا ناقولا د هغې سره موافق شي او هغې ته جزا ورکړي، ځکه دا یو ناروا او قبیح عمل دی چې په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. د دغه ناوړه عمل قبیح اسباب په لاندې ډول دی. دا د میړه او ښځې ترمنځ اصرار دی چې د هغه چاته ښودل او بیانول جایزه نه دي. دغه بکارت د وینې د عفت او شرف خاصه علامه نه شي کېدی، ځکه کېدای شي د بکارت د پردې د نورو عواملو په وسیله سقوط کړی وي. دریم، که خدای مه کړه ښځه بکیره نه وي نو خاوند یا هغې په ستر باندې مامور دی. هغه به په علم کې نصب کوي او هغه د ستر حفاظت به کوي. څلورم، د دغه قبیح عمل بل ناوړه سبب دا دی چې خاوند د لومړۍ شپې څخه همدغه پردې ته متوجه وي. ممکن په لومړۍ شپه ونه لویږي یا له خونریزۍ سره ولویږي یا په شپه کې وي چې په ورباندې پوه نه شي، نو بیا دا عمل د ښځې عیب ګڼل کېږي او د زوجینو ترمنځ د علاقې د خرابوالي سبب ګرځي. پنځم، د دې ناوړه عمل بل قبیح سبب دا دی چې په ښځه باندې د فحاشت او زنا بهتان لګول کېږي او دوی همدا د بکارت پرده دلیل ګڼي، مګر دغه پردې د سقوط عامل ډېر نور کېدای شي. شپږم، د میړه او ښځې ترمنځ جماع کول یو زار دی چې زار به هیچاته نه اعلانوئ. دوهم، دا چې د بکارت پرده یوه نازکه پرده ده. فقه کرامو ذکر کړی دی هغه په کیسه کولو، ګوتو وهلو، شدید او سخت خیز او زمینکار د پیغلتوب، زیات عمر او نور سره هم لویږي. البوست کشافکنو، نو د کومې ښځې چې د بکارت پرده نه وي په هغه فحاشت